أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. آیا نو دوی په قرآن کریم کې غور نه کوي او کچیر دا قرآن غیر دی الله تعالی له طرفه وای دوی به په دې قرآن کې خامخا ډېر زیات اختلاف پیدا کړ. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. دا خلق چې په هر ځای کې د اطمینان یا د ویرې خبر ووري نو هغه خوروي حالان کې که دوی دغه خبر رسول ته او د خپل جماعت ذمهواره کسانو ته ورسوي نو دغه خبر به په دوی کې د داسې قابلون پوه کسان په علم کې روشي چې هغوی به د هغې نه صحیح مطلب راوباسي. که په توسې باندې د الله تعالی مهرباني او رحمت نه وای نو توسې کمزوریون داسې وې چې د یو څو کسانو نه بغیر نور ټول به په شیطان پسې روان شوي وای. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. نو ته د الله تعالی په لار کې جنګ کوه ته صرف د خپل نفس په حق ذمه وار ګرځول شوی او مؤمنانو ته ترغیب ورکا کېدای شي چې الله تعالی د هغه کسانو جنګ بند کړي چا چې کفر کړی دی او الله تعالی ډېر سخت د جنگ په لحاظ او ډېر سخت د سزا ورکولو په لحاظ.